په کندهار ولایت کې یو شمیر بڼوال او بزګران روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي پخوا به یې د جګړو له امله حاصلات کمزوري وو، خو سږکال بیا وچکالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کندهار ولایت کې د انګورو او الو بڼوال بیا د وچکالۍ ترڅنګ د بازار نشتون هم د ستونزې په توګه یادوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې د حاصلاتو پلور هم کم شوی، چې په دې سره په بازار کې بیې هم داسې کچې ته راټیټې شوي چې د دوی کړي مصارف هم نه پوره کوي. حاصلات خو دا رقم دی چې په باغ کې رانیولي هغه د باغ روپۍ نور جوړوي. کارټن په 100 په 1.5 ځي، د ده مصرف نه په جوړېږي. ماجم په دغه شی دی چې په اخته یو. میوه سمه ده خو لږ نه کې د اوبو مشکل دی، برمې سره وچېږي، اوبه کښته سولې، ماشینان یې نشي راپورته کوی، په هنداره د چا وس نه رسېږي. داسې کیسه ده ورور. په کندهار کې د انګورو بڼوال وایي په هیواد کې د امنیت په راتلو ډېر خوشحاله دي. د دوی په خبره پخوا به یې د جګړو له ویرې په خپلو بڼونو او کروندو کې په ډاډه زړه اوبه نه شوی لګولی، خو اوس چې د امنیت له پلوه په بشپړه توګه ډاډمن شوي، په هیواد کې روانې وچکالۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په روژ کال د جنګو تاثیرات و چې موږ د جنګو د لاسه اوبولی وو، دغه کولی نه سوی، په دې راسه خراب سوله ډېر. نو 6 کال بیا دغه د وچکالۍ د دغه سره خراب سوله. نو بس دغه وچکالي هم ډېر تاثیر را باندې وکړي، د جنګو باندې هم ډېر تاثیر پر موږ پر باغو باندې ډېر تاثیر وکړي. د پخوا په پرتله نو 60 کال ډېر کمزوري دي، د وچکالۍ مشکل دی. پوښتنه مو دغه ده چې دا زموږ حاصلات دا زموږ میوه‌جات نه کې په فروش ورسېږي، دلته لارې را باندې دغه میوه‌جات مو نه دغه کېږي خرڅېږي، دلته ګرانۍ دي، داسې ګرانۍ دي په ځانو پورې اړ یعنې. په کندهار ولایت کې بڼوال او بزګران په داسې حال کې د وچکالۍ له امله سر ټکوي چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د روانې وچکالۍ او بد اقتصادي حالت په اړه خلکو شکایتونه کړي او د اقتصادي چارو کارپوهانو هم په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. عزت الله احمدزی، CMG کندهار.